Muslim English Language Institute. Let's go to پغمان. بیا که به پغمان برویم. راځئ چې پغمان ته لاړ شو. Are you free this afternoon? آیا بعد از ظهر امروز بیکار هستی؟ آیا نن ماسپښین وزګار یې؟ Yes, I am. Why did you ask? بله، بیکارم. چرا پرسیدی؟ هو، بیکاره یم. ولې دې پوښتنه وکړه؟ Let's go to پغمان. The weather is great. بیا که پغمان برویم. هوا خیلی خوب است. راځه چې پغمان ته ولاړ شو. هوا ډیره ښه ده. Okay, but I need to do my homework first. How about going after a few minutes? درست است. اما ابتداعاً باید کار خانگیم را انجام دهم. چطور است که کمی دیرتر برویم؟ سمه ده. خو لومړی مې باید کورنۍ دنده ترسره کړم. که لږ وروسته لاړ شو. څنګه؟ Okay, fine. I'm waiting for you. Are you doing your English homework? خب درست است. منتظرت هستم. آیا کار خانگی انگلیسی خود را انجام می دهی؟ ښه، سمه ده. منتظر یم. آیا د انګلیسي کورنۍ دنده دې ترسره کوې؟ Yes, it's English homework. Okay, I did it. Let's move. بله، کار خانگی انگلیسی خود را انجام می دهم. خب، انجام شد. بیا که حرکت کنیم. هو، د انګلیسي کورنۍ دنده مې ترسره کوم. ښه، ترسره شوه. راځه چې حرکت وکړو. Okay, but wait. Let me take my umbrella. درست است؟ صبر کن. اجازه بده که چتری خود را بگیرم. سمه ده. صبر وکړه. اجازه راکړه چې چتری مې راواخلم. Why do you want to take it? چرا چتری را میگیری؟ چتری ولی را اخلی؟ It is cloudy. It might rain. هوا ابری است. ممکن است باران ببارد. اسمان وریز ده. ښایي باران ووري. Okay. Do you want me to take food stuff? خب، آیا لازم است که مواد غذایی بگیرم؟ آیا خوراکی توکی هم را سره واخلم؟ No, there are many good hotels. We can eat there. نه خیر، آنجا هتل های خوبی وجود دارد. می توانیم آنجا غذا صرف کنیم. نه، هلته ښه هوټلونه شته. هلته ډوډۍ خوړلی شو. Hotels, هتل ها؟ خوړنځایونه؟ Yes, there are many hotels now. بله، فعلا چندین هتل آنجا وجود دارد. هو، اوس هلته څو هوټلونه شته. Okay, fine. خب، درست است. ښه، سمه ده. Let's move now. بیا که حالا حرکت کنیم. راځه چې اوس حرکت وکړو.